د قرآن عظیم شان په مختلفو آیاتو کې الله تبارک و تعالی و انسانانو ته امر کړی دی په توکل باندې. د مؤمن د صفاتو څخه یو صفت د مؤمن دا دی چې دی به په ټولو امورو کې پر الله جل جلاله باندې توکل کوي. د سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما مبارک سره روایت دی چې سیدنا ابراهیم علیه السلام چې کله کافرانو ورته اچوي نو د ابراهیم علیه السلام اخیری قول داو چې کله دی ورته اچوي اخیری قول یې داو چې د دا توري وویل حسبي الله ونعم الوکیل. دا د ابراهیم علیه السلام چې داسې یو عظیمه واقعه ده چې ورته اچي ور دی په سترګو باندې ویني، خو د اخیری قول دا دی د الله نبی د الله رسول دی اخیری قول یې دا دی چې حسبي الله ونعم الوکیل. حسبي الله ونعم الوکیل دا د ابراهیم علیه السلام اخیری قول دی. دی مبارک فرمای چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله خلکو وویل یو لشکر د انسانانو رالی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د مکې قریش د کفارو یو لوی لشکر برابر کړی دی ستاسې دپاره چې ستاسې سره به جنګیږي او تاسې به وژني، تاسې به د دنیا د مخه سټولوي. کفارو یو لویه دسیسه جوړه کړې وه. د مؤمنانو سره دا قول و چې بیا به د بدر وځای ته راځي او هلته به د دوی مقابله سره کیږي، د کفر او د اسلام مقابله به سره کیږي. خو کفارو هغه غیرت، د کفارو هغه خبرې په دغه وخت کې الله له منځه وړې وې. د دوی په زړو کې بزدلي وه، بېغیرتي وه، د یوه مقابلې ته نه سوه راوتلی. نو یوې ډلې ته وویل، یوه ډله یې په دې باندې پوه کړله، یوه قافله چې د مدینې و طرف ته روانه وه، هغې قافلې ته یې پیسې ورکړې، مال یې ورکړي او ورته ویې ویل چې کله تاسې و مدینې منورې ته ورسیږئ، هلته چې تاسې ته کم خلک په مخه درځي هغو ته دا ووایاست چې هغه د مکې مشرکینو د مکې کفارو هغو ډیر مالونه سره جمع کړي وه، ډیرې تورې سره یو ځای کړي وې او ډیره انسانان سره راټول کړي وه د دې دپاره چې پر تاسې باندې یو داسې سخته حمله وکړي، ستاسې سره یو داسې سخت جنگ وکړي چې تاسې د دنیا د مخه سټول کړي. مفسرین د دغه آیات کریمه په تفسیر کې لیکي چې دا بدر صغرا و. دا بدر صغرا و. نو کله چې هغه لشکر د کفارو الله جل جلاله د دوی په زړو کې ماته وراچولې وه، د دوی په زړو کې الله جل جلاله وهم وراچولی و، دا جرأت یې نسو کولی چې دوی هغه بدر ته راسي. نو یې دغې قافلې ته پیسې ورکړې او ورته ویل چې تاسې دا یو افواه جوړه کړئ، یوه اوازه واچوئ چې د مکې مشرکین، د مکې کفار هغه ډیر زورور دي، هغه په یو ډیره لویه تیاري باندې په یو ډیر لوی اسبابو باندې ځان برابر کړی دی د دې لپاره چې پر مسلمانانو باندې حمله وکړي، د مسلمانانو سخته مقابله وکړي. نو چې کله دغه خبره صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته راورسېدله، بالخصوص ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره راورسېدله، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دوی د دغه قول په جواب کې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. الله جل جلاله د مؤمنانو، د صحابه کرامو، د مجاهدینو دا غیرت خوښ سو. الله جل جلاله د دوی دغه قول دا په قرآن کې را نقل کړي، د الله د کلام یوه حصه وګرځېدل. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله دا خبره واورېدله در دې له مخه دوی په احد کې ډیر خوش سوي وه، زخمیان سوي وه، تکلیف ورکول سوی و، شهیدان یې سوي وه. خو دا کال بیا چې دوی په بدر کې بیا سره حاضریږي او بیا به یو سخته مقابله کیږي،
صحابه کرامو د دغه اوازې پر راتللو باندې هیڅ جرأت باید نه لوي، بلکې نور جرأت زیات سو، غیرت زیات سو، شجاعت زیات سو، توکل زیات سو، او دا توري وویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا توري ویلي دي او ټول صحابه کرامو دا توري ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. الله زموږ کافی دی او الله زموږ ډیر ښه کارسازه دی. دا د دوی توکل و، دا د دوی باور و، دا د دوی یقین و پر الله جل جلاله باندې. ابن عباس رضی الله عنهما مبارک د حدیث شریف راوی هغه وایي چې ابراهیم علیه السلام ته چې کله دی اور ته حاضر سو او دی هغه لوی اور ته اچوي د نمرود، ابراهیم علیه السلام هغه اخیری قول یې دا و چې حسبی الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. د جمع په صيغه سره وای کده مفرد په صيغه سره وای، خو ابراهیم علیه السلام د اخیری قول دا رقم ول چې الله می کافی دی، الله ډیر ښه کارساز دی، ښه کار جوړونکی الله دی. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه د کفارو یو لوی دسیسه، د کفارو یو لوی ترتیب چې د دې د وهم د پاره، د دې د بیرې د پاره جوړ کړی وو او یو لوی قافلې ته پیسې ورکړي وي چې تاسې په مدینه منوره کې د اوازه واچوي چې ستاسې سره به در نورو کلو سږ کال په بدر کې سخت جنگ وسي او تاسې به سخت خوش سئ او تاسې به د سختو زخمو و تکلیفو سره مخامخ سئ. خو صحابه کرامو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په شمول باندې ټولو مؤمنانو پر الله باندې توکل وکړي او دا یې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. الله زموږ کافی دی، الله زموږ بس دی او الله ښه کار جوړونکی، ښه کارسازه الله دی. دا د مؤمنانو قول.